د هلمند ولایت لښکرګاه ښار د پوسټ اړوند لنډه تاریخچه تاسې وینئ. د پوسټ کلا دیوال دی دا د پوسټ کلا اړوند سیمه ده چې ډېره پراخه سیمه ده. پوسټ کلا شرلا انجر صاحب د پوسټ کلا په اړه څه وایي؟ پوسټ کلا په اړه اوس تاریخ خو د ولوستلو وولا دا ډېر پخوانی تاریخ لري، تقریبا 15 کاله مخکې له میلاده. دا لکه چې د فرعونو د وختو ده فکر کوم. احساس صاحب ته خو مخکې هم راغلی د پوسټ کلا په اړه. د پوسټ کلا خو وایي چې دا دیوان عادل پایتخت و ژوند کاوه. نوشیروان فکر کوم پیغمبر صلی الله په وخت کې و که نه بیا؟ نوشیروان د اوس خزینې وشي نه قبل الميلاد و او دغه ساحه سیده ده مخامخ. دلته به وي کوم چې ظالمان به وو د دښمنان به دلته به یې راوستل او دلته به یې اعدامول. مازدیګر د لمر داسې او دا همغه منار دی چې تاسې په سلګونه افغانۍ د پاسه به تاسې حتمن لیدلی وي. د پوسټ کلا یوه برخه ده او بره بیا د پوسټ کلا ده او دغه خوا د پوسټ کلا چاردیوالي ده داسې یا همغه دیوال دی د بیرون ساحې. کلا خپله ډېره لویه ساحه لري، بس د ښارګوټی دی خو د وخت ناتاړ ړنګولی دی او دا یوازې د کلا داخل یا هغه په عامه اصطلاح د ارګ داخل برخه ده او دا همغه برخه ده چې یا همغه منار ورته وایي چې په سلګونه افغانۍ په منځ کې به تاسې ډېر لیدلی. اوس دلته په ژوندۍ بڼه وینئ. دغه بیا پاس د پوسټ د کلا هغه اصلي برخه ده یا هغه اصلي کلا دغه ده. نور خو دلته ډېره لویه ساحه ده، د چاردیوالۍ نه بیرون هم ډېره لویه ساحه لري. پوسټ کلا هو دا چاردیوالي ده. دا چاردیوالي چې ده د دیوالو پراخوالی وګوره. هو که نه دا خو شړنګ شوي دي او ګوره د ښار د چاردیوالۍ نه بیرون ساحه هم لري. چاردیوالۍ نه بیرون ساحه هم بچیان دې ښه دي. هغه تندور دی هو هلمند کې یم ډېر. دا د کلا داخل ساحه ده، مطلب دا فکر کوم دا یوازې بوست یوازې کلا نه و، دا ټول ته ښار لوی فکر کوم ځکه بیرون ښکاري. بیرون دغه قلاګانې دي که نه د دې کلا عمومي کلا نه شاته هم پورې قلاګانې شته. تاریخچه کې هم لیکلي وو چې دلته دا یوازې یو کلا نه بلکې علمي مرکز او ډېرې کیسې پکې نورې وې. راځئ چې اوس پوسټ کلا لاندې دا خو یې ښه د تیپې په سر جوړه کړې ده چې شل منزله هم کې اوبه پکې راونوځي. ورځه ورځه ډاکټر صاحب تاریخي کلا ورځ دا پلاش ولګوم د دې هلکه دې خو هم څه لارې شته ښه ډېر د دغه بوی پکې دی اترو. ښه دا د دې هر منزل د څا غاړه ده دوره به وو. دا خو څه توتکار کې پکې ګرځي لکه دا موسیقي ونه شي. دا څو منظره ده لاندې هر شی جوړ دی. ښه دا شو څو منظره؟ دا دویم منزل شو. یو خو پاس په سر و که نه هغه بام و هغه بام شو. اوس ښکته کته کېږو چې تر څو نه یاره چې دا صفاکارۍ لږ خیال ساتلی وی نور بیخي سره بل منزل ته ورځو. څنګه چل دی لاندې څه کیسې دي؟ هر څه شیله نشته. څو منزله دی لاندې؟ یو اته منزله شته. تاسو اخیره پورې لاړئ؟ اخیر یې مځکه ده. موږ خپله پیرانان یو همداسې به کته ځو یاره
دوړې پکې مه کوئ نور یعنې موږ 3 منزله ځمکې ته راکته شو ولا دا خو ډېر یخ زیات دی په خدای ولې موږ چې ښکته لاړ شو پام کوه وړ کې چې ونه غورځېږي دا 3 منزل شو اوه 3 شو که نه هغه یو دی 2 دی 3 شو دغه ښه 5 منزله دی لاندې یا دا خو یې ډک کړي دا ډک شوی دی دا به پخوانه معلومې دي څه وې داسې به دا خلک ښکته تلل څوک ورونه لېږي مانا بس دغه حال دی بوست تاریخي کلا هو ولا هرات خو بیا د پرېچیم نه ده دا ډېره هغه د ساده غونته خو هغه ګوره ډېره ساتلې ده هغه ډېر جالبه دا ده ښه چې د چا نه ګر چاپېره کوټې جوړې کړي دي منځ کې دا څه برېښې ده دا څه وه دا څه وه بوست کلا چې زرګونه کلونه پخوانی تاریخ لري و دا څلورم منزل شو مطلب چې دا کچرې پکې نه وای اچولی نو دا کچرې ډېر مردارۍ ډېر وراسره ظالمانو دا د خلکو راچل دی اوس خپله خو نه دي شوي لار لکه چې نور هلته بندېږي فکر کوم ترګې خو دلته لار شته دی ته لږ ورکته شو لکه دلته ډېره لاندې لاره ده نوره مو تاسو راځئ لږ راشئ او ظالم چې پر منظر کې لرګي پکې لګولي منځ کې ښکاره کړي دغه کارونه وشوي چارواکي شوي دا د جمهوریت په اخره کې تدې ترمیم شو نه دا خطي وسري دي جمهوریت خو نه شوی او کې دې شي ظاهر شاو دا په خپل کې شوی کنه دا خطي بیماری ده ښه دلته به دې چانه اوبه راغستلې دا یو ته لارې وې دي جانه نور ډک دی نه لکه لاندې لار ده ډک دی اوس دا ډک ته ورسېدل دا یې بند کړی دی او جالبه دا چې د اکسیجن کمبود پکې سړی نه احساس کوي هلته هوا داخلي کې کړه لکه نور هم لار شته دی خوا او دې راخوا ډک دی نو ډک دی نن دا ډېره لار وه د اخري سر شو شپږم منزل دا ګوره راوړي دي چې بېکار کارو ټکي کوله که صحیح زه چې بیرته ځو هغه 2 منزل کې ښه ترمیم دی 2 منزل ته دې ورسوله ورځه هلته بیا که ویډیو هم کوئ ولا ډېر ښه یخ زیات دی ولا دې وړي هو دا لاندې سره 7 منزله کې فکر کوم نور خو یې بند کړي دا خلک به پکې ورک شوي وو دلته یې بند کړه دا خو بل دغه دی ها او څه شپسخانه غوندې ده هغه واقع چې ما درته ویل نه بله واقع شته دی دا چت ته واقع شته ده څه ظالمان خلک وو دا یې لاندې تحکاو ته مستقیم ته بیا کاله بچی کړي ده راځئ چې سام باندې راځئ چې دورو داسې درځو ځه دورو والا دا خلک یې په زور ورانوي دا خښتې ته اسمان ته کالي دي راځه داسې بد سړي نه لګېږي څومره ډېر توتکار کې اسمان څکالي هلکانو سم د اسمان څکالو مرکز دی دا خښته نه ده بلا زامن ده
دا یې د بوست کلا. هغه واکش د دې ځای نه دی فکر کوم. دا دی دا هم دی یو دا دی دا هغه روشندان او واکش دی او دا هغه منځنۍ ساحه ده. بوست کلا تاریخچه به تاسو ته معلومه چې ډېره پخوانۍ تاریخي مخینه لري او د افغانستان بوست کلا هغه پاس سره دی هغه ته لاندې کلا ده همالته یې لار ده هغه یوه روښنایي ځایونه دي چې لاندې ته راښکاره شي هغه چې دی تاسو به سکون باندې چې ګورئ دغه هغه ځای دی او دغه هم د کلا چاردیوالي ډېره لویه سیمه او دا یې تندور و صبر وکړئ تندور یې ورک شو دا یې تندور